بسم الله الرحمن الرحیم. د پکتیا خونړي بریدونه د پاکستان وحشت او تر 200 شاوخوا د ملکی افغانانو چې ډیری ښځې او ماشومان د شهادت او ټپیانېدل غبرګونونو ته بره شو. له پرون راهیسې که هم د غبرګونونو لویه برخه یوازې د کور دننه د افغان سیاستوالو پخوانیو چارواکو اوسنیو ځینو ادرسونو دغه رنګه سیاسي جهتونو او عام ولسونو دا بریدونه غندلي دي. ځینې سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې او دغه رنګه ځینو نورو سازمانونو په ضمني ډول باندې د مسئلې ته اشاره کړې چې له تاوتریخوالي باید ډډه وشي. ولې د کور د باندې یوازې هندوستان په صریحو ښکاره الفاظو د پاکستان دغه وحشت غندلی دی، تر هغې وراخوا نور ډیری هغه هیوادونه چې موږ تمه لرله حد اقل د طالبانو سره د اوسنیو نږدې اړیکو درلودلو په قاعده کې باید دوی د دغه بریدونو پر وړاندې چې څرګند وحشت دی او غبرګون کوي ویې نه ښوده. شاید بیا یې هم دلیل تل په څیر باندې د افغانستان سیاسي انزوا په نړیوال سټیج کې یا سیمه ییز سټیج کې ده. په هر حال باندې د طالبانو غبرګون ته هم که راشو، پرون موږ ذبیح الله مجاهد سره خبرې درلودلې. هغوی د تل په څیر وویلې چې مناسب ځواب به ورکړي او په مناسب وخت کې، او دوی تاکید وکړ چې د اوس دپاره حتی تر مذاکرات هم دا لومړیتوب لري چې دا برید په ټوله معنا وغندل سي او نړۍ پرې خبره سي او تر هغه وروسته د دغه برید دپاره هغه ځواب ورکړل شي. په هر حال باندې زموږ موقعیت چیرته دی او موږ په کوم سټیج کې یو؟ آیا اوسنی وضعیت زموږ او د پاکستان دا وحشتونه کولی شي چې متناسبه اندازه باندې یې وغندو، دریځ پر وړاندې ونیسو، نړۍ پرې راخبره کړو؟ کوم ټکي دي، کوم مؤلفې دي، کوم اجراات دي چې باید وشي طالبانو لخوا نه د واکمنو په حیث باندې او دغه رنګه د نورو افغاني سیاسي جهتونو لخوا نه چې د پاکستان دغه وحشتونو مخه ونیول شي؟ سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لیدلو خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. دوه محترم مېلمانه را سره په خپرونه کې ګډون لري. سیاسي شنونکی ښاغلی اسماعیل غرنی او همدارنګه سیاسي شنونکی ښاغلی قاضي محمد حسن اقیار. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. اقیار صاحب، له تاسې پیلوو. یو ځل بیا زه له همغه پوښتنې پیلوم چې معمولا زموږ بحثونه په دې تېرو 2 ورځو کې پر همدې راڅرخي. هغه دا دی چې خلک د غبرګون غوښتنه کوي، ولې د غبرګون دپاره هغه بنیاد او اساس دا ټاکي چې طالبان باید هغه ګامونه پورته کړي چې تر اوسه یې نه دي پورته کړي، تر څو وتوانېږي د دغسې مسایلو پر وړاندې د واحد صف رامنځته کولو کې ظرفیت وموندي، نړۍ پرې خبره کړي. دا اوس هغه ایران او مسکو هم دغه برید نه غندي. نو څه فکر کوئ چې د پاکستان پر وړاندې او د هغوی د بریدونو تداوم پر وړاندې به غبرګون څه واوسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د امارت د راتګ نه وروسته پاکستان او افغانستان څو بریدونه ترسره کړي دي. په شروع کې هم د امارت ځواب یوازې تر سرحدي نښتو پر، خو امارت داسې ځواب ورکړ چې پاکستان یې شاک او حیران کړ. په راوپنډۍ په کوټه کې د بهر او خیاره آماده دي چې پاکستان سره جنګ ته ورودانګي. نو دا ځکه چې پاکستان بیا برید وکړ، نو د امارت د ویان خبر چې موږ واورېدې د یو څه امید بښونکې وي. په دې خبرو کې دوی ویل چې دا ځل به امارت چوپ نه پاتې کېږي او قوي برید به افغانانو د مجبورۍ نه ناوړه استفاده. پاکستان اوس هم نه اخلاق، نه دینداري او مذهب او ګاونډیتوب او دین ته پابندي دا نه مني. یوازې د زور په ژبه پکار ده. دا ځل امارت ډېر قوي ځواب ورکړي نه کې ورته، نو دا به د حکومت او ترمنځ مسافه په حکومت به بدي هم ډېره شي. تاسو فکر کوئ چې دا ځل به یو خو ویلې چې په روسیې کې دغه 2-3 بریدونه چې ادعا یې وشوه په بلوچستان او پښتونخوا کې دا ډېر قوي وله، او بل دا مو ویلې چې تر دې وروسته هم تمه کېږي د طالبانو د بیان څرګندولو ته چې دا ځل هم غبرګون قوي واوسي. هدف هم همدا دی؟ نو دغه د خبرو نه ښکاري چې نور د حکومت د صبر کاسه هم ډکېدو ده. داسې د حکومت د ویاندویانو نه د دوی افغانستان تر روسیه د کوشش کوي چې افغانان مجبوروي
او د افغانانو د سقوط نه بعد استفاده کوي، نو داسې ښکاري چې د امارت د صبر کاسه هم نسکوره ده او توقع دا ده چې قوي برید به وکړي، قوي ځواب به ورکړي ورته. اخیار صاحب سره یو څه مشکل دی، تر هغو هغه حل کېږي. د اخیار صاحب یو څه مطلب مو واخیست، راځو غراني صاحب ته، تر هغې پورې به د اخیار صاحب د انټرنټ ستونزه هم حل شي. غرانی صاحب دا نظریه هم موجوده ده سربیره پر هغه غبرګونونو چې خلکو ښودلي، غوسه دي، اندېښنه لري، نیوکه کوي چې حد اقل که عملي غبرګون کې پاتې راځو، سیاسي غبرګون، سیاسي دریځ نیونه باید زموږ داسې واوسي چې څرګنده واوسي، د واحد صف په توګه واوسي، طالبان مشران راسي او دا غبرګون وشي. ولې داسې یو نظریه چې اوس اخیار صاحب دا موجوده ده چې ګواکې طالبانو په تیرو 2-3 بریدونو کې قوي غچ واخیسته او اوس هم دغه څرګندون ته په کتو داسې بریښي د اخیار صاحب په نظر باندې چې د صبر کاسه ډکه شوې ده او نسکوره شوې ده او دې نه وروسته به غبرګون تمه ده چې ډېر زیات جدي واوسي. څومره جدي غبرګون تمه لرئ ښاغلی غرنی؟ ډېره مننه د لوی خدای په نامه. قدرمن ستانکزی صاحب، تاسو محترم اقیار صاحب او خپل ګران او دردمن ولس ته سلام او درنښت وړاندې کوم. بالکل ستانکزی صاحب شاعر وایي کاش چې لیونی وای چې دا غم دې بل په سر وای، ورک دې هوښیارتوب شي د دنیا غمونو وخوړم. ګورئ لکه چې تاسو ویلې د جون په 28 29 باندې دوی ډېر وحشانه او رذیلانه بریدونه په پکتیا، پکتیکا او کونړونو وکړه او دا هم په دې دلیل چې ګویا په زرګونو کیلومتره لرې په کراچۍ کې ګلستان ښار جوهر سیمه کې یو ډله وسلوال ننوتل یو هغه ته یو نیمه نظامي اډې ته، هلته خپل رینجر موټر انفجار ورکړه او ډزې وکړې او هلته یو څو کسه نیول شوي دي، ګنې یو نفر پکې افغان دی. نو بنان زه اوس راځم په افغانستان باندې بریدونه کوم او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا ځل هم هغه ایران چې هغه باټې ویشتلې او داسې شو چې ګویا په هغه حمله کې طالبانو یو څه خو ملاتړ یې ښکاره کړ، ولې دوی هم هېڅ غږ ونه کړ ځکه د دوی تاریخ معلوم دی، همداسې روسان، همداسې نور. ولې یوازینی هېواد چې د هر برید په وړاندې غبرګون ښودلی دی هغه هندوستان دی او دا یو وحشیانه او رذیلانه عمل بوللی دی. او تاسو هم چې وویلې ارقام هم ډېر زیات دي او داسې ویل کېږي چې د ده نه نور هم زیاتېږي. ویل کېږي چې د 28 په حدود کې مړه دي او 160 ټپیان دي او نور. دا ملل متحد او دا نور مراجع هم داسې کوم صحیح غبرګون نه ده ښودلی، صرفا ویل بالکل هغوی یوازې لکه یو رسنۍ ګزارش ورکړی دی، ډېر کمزوری، یو رسنۍ په شکل دا خبره کوي. اوس خبره دې کې ده چې په یو هېواد باندې دغسې رذیلانه تیری کېږي، ولې یو چارواکی جګېږي وایي چې موږ به په یو مناسب وخت کې بیا تصمیم ونیسو. تاسو فکر وکړئ دولت داسې وي او یا د یو دولت مشر دا 14 ځله بمبارد شوی او په سلګونو زره فرضي کرښه باندې حملې شوي، خودخوانده امیر المؤمنین صرفا دغه وایي چې ما اطاعت وکړئ، ما فرمان برداری وکړئ او ګواښ هم کوي که چیرې د ما اطاعت ونه کوئ نو تاسو به نیست و نابود شئ. ګورئ دولت خپله دی ننګوي، مشر د دولت دی، پرته له دې چې د دولت د سر په توګه. ګورئ ما څو ځله ویلي که یو لاس ونه لري، 2 لاسه ونه لري، 2 پښې ونه لري، 2 سترګې ونه لري، ژوند کولی شي، ولې که سر ونه لري ژوند نشي کولی. خو موږ په خواشنۍ سره 15 کاله بې سره ژوند کوو او سر هم زمونږ ډېرو وړو خبرو کې د ډېر شدید عکس العمل ښیي، ولې داسې حال کې چې 40 کسه یا سلګونه کسه وژل کېږي، دا که د په کور کې دغه کار شوی وای، د دې چارواکو په کور کې دا کار شوی وای، دوی دغسې بې تفاوته وو. زه یو پوښتنه کوم غرنی صاحب، کله چې د مناسب وخت او مناسب ځواب له جملې سره موافق نه یاستئ، توقع مو څه وه چې د ملت هغه قناعت حاصل شوی وی د حالاتو، شرایطو، ظرفیتونو په تناسب
که طالبانو مسؤلانه چلند د تاسو په اصطلاح باندې دې قضیې سره کړی وی هغه به څه وی؟ ګورئ زه د متمقابل عمل هم موافق نه یم ورسره، ځکه چې جنگ د دواړو هیوادونو دا ښه خبره نه دی. دوه ګاونډي هیوادونه چې وسي او هغه هم چې د تا په راتګ کې ډېرې میټایانې ویشلې وي، هغه څنګه دا کار وکړي؟ ځکه د ګاونډي درې اصله دي چې باید چې خپل منځو کې د یو بل ځمکې بشپړتیا ته احترام وشي، متقابل بل باندې تعرض ونشي، په یو ډېر ښه وجه باندې روابط سره وساتل شي. موږ وایو چې طالبان په دا 15 کاله کې د داخلي او نړیوال مشروعیت نه پاتې راغلي. دغسې خبرې که کېږي مخکې له دې څخه چې دوی عکس العمل ښکاره کړي، عکس العمل باید ښکاره کړي، عکس العمل باید جدي ښکاره کړي. همدا اوس په افغانستان کې چې هر وخت دغسې یو کار شوی دی، ګورئ د داود خان وخت کې هم دغسې یو کار وشو، د هغه نه وروسته د نجیب الله وخت کې هم دا کار وشو. ولې داود خان د هغه اکثره وخت کې لوی جرګه غوښتل کېږي. د افغانستان خلک خو داسې نه دي لکه د پاکستان نور خلکو غوندې، که چیرې جرګه ونې وغوښتل شي او دغه امیر المؤمنین او احمد محمود پکې راشي ورته ووایي چې وخلکو دغه دلیل موږ دونه حوصله کړې ده، ولې دا سړی هغه کراچۍ کې بمبار چاودنه کېږي، دلته راځي موږ په خاوره باندې بمبار. تاسو نظر څه باید وکړو؟ خو دا په دې خاطر چې دوی خلکو ته ارزښت نه ورکوي، دوی فقط د خلکو نه هر شی غواړي، دوی خلکو نه اطاعت غواړي، دوی خلکو نه فرمانبرداري غواړي. ولې دولت په مسؤلیت کېږي، په صلاحیت کېږي، په دې باندې کېږي. اوس تاسو وګورئ د ملګرو ملتونو مشهور دوم بند او څلورم ماده له مخې هېڅ هېواد حق نه لري چې په بل هېواد ځمکې په بشپړتیا باندې حمله وکړي، په هغه باندې تېری وکړي، په هغه باندې تجاوز وکړي. او بل په 1901 کال کې ملګرو ملتونو قاطع فیصله کړې ده چې هیڅ هېواد په بل هېواد باندې تېری او تجاوز نشي کولی. ښه ته که چیرې واقعا مشروع حکومت وای، اوس دلته یو نفر جګیږي، یو بیچاره ملا جګیږي چې ولا موږ خو بهرنیو ته ضرورت نه لرو. وروره دا دنیا ده، دا دنیا یو کلی دی، ته د دې کلي یو کور یې. که په تا په کور کې که چیرې په یو کلي باندې یو سړی تجاوز وکړي، دا کور خلک د کلي خلک پاڅېږي چې وروره ولې دې په ده تجاوز وکړ؟ هېڅ دا کلي کې ولې څوک په چا تجاوز نشي کولی؟ په دې خاطر چې هلته یو سیستم موجود دی، په نړۍ کې یو سیستم موجود دی. خیر ده دا سیستم به کمزوره وي، خو زه خو باید د خپل غږ وشم رسولی. پاکستان خو باید هلته په شرموم وشرموم، هلته باید دنیاوالو ته ښکاره کړمه چې وروره دغه شکل باندې په ما باندې تېری کېږي، راځه دلته دی وایي چې PTT دلته ده یا جماعت الاحرار دلته ده، او دلته راشئ یو کمیټه جوړه کړئ، یو هیئت راوړئ، افغانستان کې د وګرځي، پاکستان کې د وګرځي چې دا ترهګرې ډلې په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي. که په افغانستان کې دي افغانستان ته باید جزا ورکړل شي، که په پاکستان کې دي پاکستان ته باید جزا ورکړل شي. خصوصا پاکستان باید د دې 50 کالو دا د نیابتي ترهګرو ډلو د ساتلو روزلو د تمویل جواب ورکړي، په قبایلي سیمو کې چې هغه کم بې نظمي دي دغه جواب ورکړي. زه بیا هم تاسو سره راځم غرنی صاحب، نورې پوښتنې هم در څخه لرم، ولې یو ځل به حقیار صاحب ته ورشو، خدای کړي چې ستونزه حل شوې وي. حقیار صاحب دوه مهمه مسئلې په نړۍ کې زموږ غږ نشته. پرون ښاغلي مجاهد هم ویلې چې موږ باید داسې وکړو چې نړۍ ته د خپل د فریاد او غږ ورسو، خو څنګه یې رسوي؟ مسؤلیتونه دي چې باید ادا شي. یا مثلا یو بله خبره چې طالبانو پرون بیا هم ټینګار پرې وکړ هغه دا و چې باید ټول په واحد صف کې داسې بریدونو پر وړاندې ودرېږو. اوس څنګه درېږو؟ هغه میکانیزم چې دی هغه د واکمنو په لاس کې معمولا وایي چې دغه دواړه کړنې که هغه نړیوال مشروعیت دی او هغه که د کور دننه ولس ته مراجعه نه دي شوي، نو ځکه دغه غبرګونونه به تل نامتناسبه او کمزوري اوسي. ستاسو نظر اخلو. افغانستان د غونډو افغانانو ګډ کور ده. دا افغانان که په هیواد کې دننه دي که بهر دي، دا سمه ده چې ځینې کسان به د افغانستان د اوسني حاکمیت سره ستونزه لري او د خفګان به ورسره وي، خو څه وخت چې د افغانستان خبره کېږي بیا نو دا د هر افغان وجیبه ده چې د افغانستان نه دفاع وکړي، د هغه په کور دننه او که په کور نه بهر.
د امارت غږ څوک نه ور چې په رسمیت نه پیژني، خو هغه افغانان چې د هېواد نه بهر اوسېږي هغوی دا کولی شي چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي. ګورو مدو ته ورسوي اتحادیې زموږ همکاران کوښښ کوي چې اختیار صاحب راواخلي، ولې فکر کوم چې د اختیار صاحب خواته ستونزه ډېره وله، اړیکې له موږ سره پرې شوله، غږ یې هم نه راتی. د انټرنټ ستونزه د اختیار صاحب خواته موجوده او په دې هیله چې د خپرونې په لړ کې راسره یو ځای شي، تر هغې پورې به بحث ته له غرني صاحب سره مخکې یوسو. تاسو وګورئ ټول افغانان ورته همدا ورته وایي چې وروره په دغه دعاګانو باندې، په دغه غندلو باندې، دا خو زم غندم تیم غندې، د تا او د ما څه فرق شو؟ ته خو دولت یې، حتی د تا نه ما ډېر کار کړی دی دلته. زه د یو ګوند په توګه، د یو ائتلاف په توګه، د یو چتر په توګه ما هر تیری تجاوز چې دی ملګر ملتونو ته مې رسولی دی او دغه غږ مې خپل پورته کړی دی په نړۍ کې. ولې زه تا غږ چې دی په مناسب وخت کې به جواب ورکړو او موږ جنګ نه کوو. هغه سړی د تا 10 نفر درته وژلي په کلي کې چې یو سړی د چا چرګ په مرمۍ وولي یا په غوله کې وولي، هغه وایي چې سړی زه کولم چې سبا ما سړی ولي. خبره دې کې ده چې ما تاسو ته ویلې چې دی کولی شي چې هلته ووایي چې ګوره د ګاونډیتوب 3 اصله دي. یو دا ده چې د حاکمیت درناوی دی، دی باید زما حاکمیت درناوی وکړي، زه باید د ده، او دی باید په ما زور ونه چلوي او زه باید په ده. که کومه ستونزه پیدا کیږي دا ستونزه باید د سوله ییزو لارو له طریقه هم د خپل منځو کې حل کړو، او که نه کېږي د منطقې په سطح اجماع وکړو، که د منطقې په سطح نه کېږي د جهان په سطح اجماع وکړو. دلته چې یو نفر راشي دلته اوس هېڅ سړی معلوم نه دی چې څوک د دې سړي د دې مملکت واکدار دی، څوک قانوني نماینده دی. یو نفر راشي وایي زه خو نړۍ ته هېڅ ضرورت نه لرم. ته چې نړۍ ته ضرورت نه لري، نړۍ ته څه ضرورت لري؟ خو نړۍ سره چې یو احساس موجود دی، دا 15 کاله تا د خلکو باندې څه ناتار جوړ کړی دی، مګر دی بیا هم درته په میلیاردو افغانۍ اوس پوښتنه دا ده غرنی صاحب چې آخر به څه کېږي؟ دنیا زموږ تر څنګ په سختۍ درېږي. مطلب دا دی چې تاسو ولید لکه تاسو اشاره وکړه، ما مقدمه کې ویلی سیوا د غبرګون نه ښیي انسانان وژل شوي دي. یوازې په تېرو څو میاشت کې د پاکستان مامورې له وجې 1000 تنه بېګناه، تر 1000 زیات بېګناه یوازې شهیدان شوي دي. یعنې که دا کار بل هر چېرته د دنیا په کونج کې شوی وی نو د نړۍ به غږ پورته کړی وی. اوس دلته بحث دا دی چې پاکستان به تر کله دغسې دوام ورکوي؟ له موږ دویمه غزه جوړوي، څه کوي بالاخره، او آخر به څه پیښیږي؟ آیا فکر تمه لرئ چې طالبان متحرک شي په دې برخه کې؟ زه خو طالبان نه ځکه تمه نه لرم چې دوی سره د هېواد هغه ملي احساس مړ دی. ځکه د هېواد احساس چا سره وسي هغه ګورئ دلته اوس مشخص ټول دنیا درته سپارښتنې کوي چې وروره دا کار په دعا نه کیږي، دا په زاریو نه کیږي، دا په غندلو نه کیږي. د هېواد ساتنه، امنیت، مشروعیت، ترقی، تعالی دا په دوکو، په درواغو، په دعاګانو، په غندلو نه، په ملي انسجام کیږي، په ملي وحدت کیږي، په سیاسي بصیرت کیږي، په ملي او نړیوال مشروعیت، قوي اقتصاد، قوي او سپېڅلې عقیده. دا دوه مخې عقیده نه، دا خو ستا دوه مخې عقیده ده. اوس ګوره ته یو ځای کې یو خبره کوي، بل ځای کې بله خبره کوي، او بل ستا خبرې سره جوړې نه دي. تاسو اوس وګورئ همدغه کارونه چې دغه اوس دی جګېږي، زه ډارېږم په دې که چېرې دوی سقوط وکړي، دا ملا بیچاره به بیا سبا خلکو ته څه رقم ودرېږي، دا منبر کې به دی څه رقم خلک پرېږدي. ګورئ هم زموږ سپېڅلی پیغمبر وایي چې د ظالم په وړاندې که چېرې ته ونه درېږې او یا مثلا خپل غږ پورته نه کړې او یا په زړه کې کرکه ونه کړې، نو ستا ایمان په شک کې دی. ته ایمان نه لرې، ته مسلمان نه یې، ته حتی انسان نه یې. خپل انشټاین وایي چې که چېرې لکه مخکې تا مخکې ویل، زه خپل هم ډېر ناهیلی یم د یو شمېر افغانانو نه په بهر کې او په داخل کې، وایي که چېرې د ظالم د ظلم په وړاندې ته په چوپه خوله پاتې شلې او یو غږ دې پورته نه کړ، دا په دې معنا دی چې ته د هغه نه بد سړی یې. ځکه هغه خو ظلم وکړ او ګټه یې وکړه، ولې ته مفته باندې لابیګري کوې. بناءً ستا په ایمان، وجدان، انسانیت کې د مشکل دی. وګورئ دلته زه غواړم چې دا یو بېلګه تاسو ته ووایم، لکه د قاضي صاحب غوندې
دا فاروق اعظم به تاسو پیژنئ. دا فاروق اعظم همدا د جمهوریت وخت کې څه قلقلې وکړې د پښتنو د دفاع په خاطر، او اصلا د طالب د تبلابیګری کوله. ولې یو ورځ همدلته موږ سره په لندن کې جنجال وکړ چې طالبان د ازادۍ ترقي تعالی پرختې دي. موږ خدای دی وکړي چې همداسې وسی. اما کله چې حکومت راغی د ستر سلاکار شو، پوه سړی دی، دربانی د جمعیت غړی وو، ولی امالته تعلیم او تربیه وزیر شو دربانی په وخت کې. ولی اوس هغه وایي امغه سړی بیرون وتلی دی، وایي چې طالبانو چې هر ځله په ډیپلوماټیک ډګر کې، په سیاسي ډګر کې، په ټولنیزو چارو په خدماتو کې، په اقتصادي ډګر کې، په هر ډګر کې چې یو برآمد کړی دی، ولې د امیر المؤمنین لخوا هغه ورته وایي چې ناڅرګند امیر المؤمنین لخوا د توغندیو ډزې شوي دي، کله د ښځو د کار په وړاندې، کله د جنوکیانو د تعلیم په وړاندې، کله د حجاب په وړاندې. یعنی دا اصلا هغه خپله وایي چې دا بیروني لاسونه دي. ګوري د طالبانو یو لابیګر، یو ډیر پوه سړی نن دې ته حاضر شوی دی چې د خپل دغه مشر سوال لاندې نیولی دی. زه دغه طالبانو ته اته دغه اقیار صاحب ته دوی ټولو ته وایم چې تاسو په دې رقم باندې څنګه تاسو ته څنګه تاسو عقل او وجدان اجازه درکړي چې یو سړی چې ورک دی نوم یې نشته. پرونې د قندهار محصلینو ته پیغام لیږلی چې که تاسو د ما اطاعت ونه کوئ، فرمان برداري ونه کوئ، نو نیست و نابود بشئ. او هغه هم د بل چا په لاس لیږلی. ګوري دا رقم حکومت کیږي. زه خو درد چې لرم په همدې لرم چې دا سناریو اوس کومې خواته ځي؟ یعنی د پاکستان د ظلمونه وګورې، دا تر هغه لکه اوس طالبان تاسو توضیح کړه، بیا دې خواته چې راشي دا سیاسون وګورې، نیمې د پاکستان په صف ورګډ شوي دي، نیمې د وطن قصه کې نه دي، نیمې یو وحدت خواته نه ځي. یعنی یو عجیب حالت دی. موږ باید د اقل دغسې یو بحران لکه پرون ښاغلي غني هم یو لیکنه خپره کړله، ویلې چې زه له دغه انزوا څخه د وتلو لپاره همکارۍ ته بل امتیاز چمتو یم. دغه انزوا څخه، دغه حالت څخه پرته له دې چې کوم څوک د حذف شي، موږ د وتلو اړتیا لرو که نه لرو؟ غرنی صاحب څنګه باید وځو؟ څنګه تر کله به موږ د پاکستان بمبار ته لکه غزې چې اسرائیلو ته کتل، موږ به د پاکستان بمبار ته ګورو، هغوی به موږ وژني، ملامتوي به هم، د دروغ افغان اسیران رااخلي، د زندانونو څخه افغان مهاجرین رااخلي، وایي دا موږ په کراچۍ کې ونیوئ. تر کله به دا ډرامه روانوي؟ تاسو وګورئ پاکستان صرفا همدې دپاره دا کار کوي. پاکستان هم دا اوس هم تاسو وینئ یو تعداد همغه منفورې څیرې، بدنامې څیرې په پېښور کې په د پاکستان په مختلفو علاقو کې ځای په ځای کړي دي. دا 50 کاله دی غواړي د افغانستان د نابودي کې خپل بود ګوري. اوس یې د افغانستان د ویشلو دپاره ملا تړلې ده. زه درد په دې کومه چې خیر دشمن خو زما هر کار کوي، زه ولې داسې بې تفاوته شم؟ زه ولې هغه حرکت چې هغه کوي هماغسې زه هم وکړم؟ هغه په ما حمله کوي، زه د ځمکې لاندې پټ یم، یو خوله خپل نه خلاصومه. طالبه ته د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه، ته په کوم ضمیر او وجدان دا خلکو ته ګورې چې ستا پلار مړ دی، هسې وجود نه لري، او ته د وزیر په توګه دونه ګیرې په توګه باندې ناستې خلکو ته سپیناوی ورکوي؟ یا دا نفر وایي زه هم وایم چې افغانستان د ما کور دی، افغانستان د ټولو افغانانو کور دی، که چیرې زه هلته حاکمیت لرم که نه لرم، که زه هلته اغلم د دې کور ساتنه په ما فرض دی. همدې فرض په خاطر تا ته نن ولاړ یم، همدې فرض په خاطر موږ ورځ تر بلې دغه ټول دنیا ته خپل غږ رسوو. دا فرض شته دی، خو دا فرض دا هم دی چې ته هم یو شی باید وکړي. دا خو په دې نه کېږي. تاسو وګورئ چې خپله همدغه عمر فاروق دغه ته د امر بالمعروف وزیر ته شادګل خطاب کوي، وایي دا اصلا په هیڅ شي باندې خبر نه دی. دی تو فکر وکړه اوس وایي چې د ښځې غږ هم عورت دی. ولې تا سره اسلام هم مخالف دی، اسلامي علما هم مخالف دي، ته څوک یې؟ ته په کوم سیاره کې ژوند کوي؟ نو خو زما مشکل هم دغه کې ده چې وایي چې سرپوښ دیګي نه چې سرپوښ لوړ شو، هلته هر مچه ملیږي، میګتونه ملیږي، لړمه ملیږي، هر شی ولیږي. خو د سرپوښ مسؤلیت خو ستا دی، دا خو د تا کار دی.
ته د یو مشر په توګه دا 15 کاله ولې ورکې؟ ته د یو مشر په توګه ولې نه جګېږه؟ تاسو وګورئ، زه تاسو ته دغه کومه ده، طالبه ټینګ کړه بیړۍ چې درنه ماته نشي. طالبه ټینګه که بیړۍ چې درنه ماته نشي، د سیند په منځ کې به په میخ باندې پیوند نه کړي. کله چې طوفان راغی دا پیوند نشي کولی. وی دلته بیا یو بل وی اطاعت د اولو الامر. خوشحال بابا وی اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم. ګوري دا 450 تقریبا کاله مخکې خوشحال خان خټک وی زه نه وایم اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. د جلال آباد باندې حمله دوی وکړه. ولی ډاکټر نجیب الله د پښتونستان چارایي ته ووته، داسې ولولونه ډکې بیانیه ورکړه چې ټول متحد قومونه سره متحد کړه، ګوند متحد کړه. یو ننګرهار، تاسو ته باور وکړئ، زه هلته ما په 13 باندې حمله وشوه، په 14 باندې موږ یو ګروپ په توګه هلته کته شو. تاسو باور وکړئ یو جلال آباد، حتی دوستم د بعضو ګروپونه دی رانغله، ولی یو جلال آباد او لږ زره کونړ او لغمان دوی وشو کولی چې دا 9 تنظیمه، دا اجیر تنظیمونه دا همدغسې وشړي. درې فرقې ته جواب ورکړ. افغانستان ما درته وویلې چې دا داسې نه کېږي چې په تا باندې حمله شي افغانانو ته منډې وهي، کله سرپل ته منډې وهي، کله بدخشان ته منډې وهي، کله قندار ته منډې وهي. اما کله چې مسؤلیت کېږي تا نه خلک غوښتنه کوي چې وروره دلته مشروعیت پکار دی، داخلي مشروعیت پکار دی، د نړیوال مشروعیت پکار دی، دا دنیا کلی دی، د دې کلی سره راشه درشه پکار دی. په دا رقم باندې حکومت نه کېږي. تاسو هم دا اوس وګورئ، دغه مضحکه اصولنامه دا نه په اسلام کې د شرع لري، دا خو د ده خپل خبرې دي. اوس تاسو فکر وکړئ په 21مه پیړۍ کې ته یو ماشوم د موره تولد شوی دی، ته وایې چې میړ ته یې ورکړه. خو تا همداسې یو شمېر خلکو به ویل چې نه په اسلام کې دا شی نه دي، خو تا اسلام بدنام کړ او ته ورځ تر بلې افغانستان نه بلکې اسلام بدنامه یې. دغه 14 کاله چې اسلام د خلکو په وینه کې داخل شوی دی، د هډوکو په مغز کې داخل شوی، ته دا ترې نه باسې، ته دې ته ښیې چې وروره داسې نه دی، داسې دی. ګوره زه خپله ګیره لرم او ملا یم او شیخ الحدیث یم، ګوره زه داسې کارونه کوم. درحاله چې تاسو وګورئ همدلته درګر ده د اسلام تاریخ کې مېرمنې، همدغه بی بي عایشه رضی الله عنها، دغه بله مېرمنه د خورې، دا ټول اصلا د اسلام تاریخ دوی رڼا کړی دی. ولې ته یو ښځې ته دې اجازه نه ورکوي چې کار وکړي؟ یو حتی هغه بیچاره میړه دې ورته وژلی یا دې بندي کړی دی، ده ته اجازه نه ورکوي چې لاقله کراچي وچلی. په دې رقم باندې خو مشکله ده که نه؟ ودې خدای دې بالکل ګڼو ستونزو ته مې اشاره وکړله. اوس پاکستان مذاکرات ته نه کینی، که کې هم نی ډېرې غیر منطقي غوښتنې کوي. معنا دا چې د مذاکرات نه تمه پرې سوې ده. پاکستان به دا بریدونه کوي او په بې شرمۍ دفاع هم کوي، ننګه هم کوي. پاکستان دې بریدونو ته ادامه هم ورکوي. پاکستان په نړیوال سټیج کې زموږ د بدنامۍ پسې راخیستې. راځئ یو دوه درې همدغه حالات، همدغه خلک، همدغه سیاسون، همدغه طالبان، همدغه ملت، همدغه حالات د پاکستان پر وړاندې هغه څه چې د موږ مسؤلیت ګرځي چې وکړو، یو دوه درې څه کولی شو له کوم ځای را پیل کړو؟ پایلې خو اول طالبان هم باید دا کار وکړي او د طالبان تر څنګ موږ چې بهر کې یاستو موږ هم باید دا کار وکړو. که چیرې موږ ضمیر ژوندی وي، زموږ وجدان ژوندی وي، موږ افغانان ځان ته وایو، د هغه خلکو په وژلو باندې دردمن استو، باید د دغه بې تفاوتۍ نه ووځو، د دغه ساده لوحانه او حتی ډېر که چیرې دغه نه شم د دې لابیګریو نه تېر شو. موږ نه غواړو، موږ هم دا اوس تاسو باور وکړئ، زه د ټولو نه هم دا اوس د دغه طالبانو همدغه بدمرغه حاکمیت چې دغه رقم د زور له طریقه چاپه شي، زه د طالب نه په دې اندېښنه یم چې دا د ټول افغانستان شیرازه د خاورو سره خاورې کېږي. موږ خپله ګوند په توګه ائتلاف دا موږ وایو چې ګورئ جنګ د حل لاره نه ده. پرون نوړ ورځ ما په انټرنیشنل کې هم دا خبره وکړې او ځوانکي ویلې چې نه جنګ د حل لاره ده. ما ویلې چې نه، ګورئ بدیل د افغانستان یو شخص نه دی، یو ګوند نه دی، یو تنظیم نه دی. اوس د افغانستان ستونزه نړیواله ستونزه ده. بناءً موږ باید په نړیوال سټیج کې د سره برخورد وکړو، ډېر ساده برخورد ونه کړو. اوس مثلا دغه زیار راغی یا مثلا د
احمد راغی دا طالبان چپک دا وطن جوړي دا وطن کې سوله ثبات راځي منګه د انسانانو په توګه حق نه لرو چې مملکت کې خپل ثبات ولرو سوله ولرو ترقی ولرو تعالی ولرو نو دا په دې کېږي چې طالبه منګه دا په دې نه کېږي چې به ته هغه پخوانی تنظیمي قومندان راشي هغه چولو چپاول چې کړي بیا راشي په مزار کې یا په قندار کې یا په ننګرهار کې والی شي او چولو کې دا نه منګه چې دام نه نفي کوو خو ورته وایي چې وروره د افغان په توګه باید ته یو احساس او مسؤلیت ولري دا ولایت او دا وزارت او دا شي نه منګه وایو چې ګورئ په دریم هیواد کې د طالب په ګډون د دغه تنظیمونو د استازو په ګډون او د یو تعداد سپیشل افغانانو چې واقعا احساس لري ملي افغانان دي د دوی په ګډون همدغه سي یو د ډیالوګ یو صفه د پرانستل شي همدغه طالبان د دعوت شي چې ورته دغه څوک کرخي چې زه درته وایم دا دیونه پښتنه وشي چې وروره دغه دولت همداسې وسي په دې شکل باندې حکومت کیږي اوس تا نیمه باډۍ د یو جامعه فلج کړې ده او نیمه پاتې باندې د بېسواده کړې ده نو دا رقم باندې خو دا په یوشتمه پیړۍ کې ته څه رقم په مخ ځي دا اوس دا ورور وایي چې مناسب وخت کې جواب ورکړي ته هغه ته څه رقم جواب ورکړي هغه هم دا اوس اتوم بم لري هغسې وحشتناک توغندي لري ته هم دا اوس په کوم شکل باندې دا ټولی خو ته باید یو افغان ولري یو انجینر باید ولري یو متخصص باید ولري دا قوت خو په عصري علمونو کېږي کنه خو په عصري باندې کېږي نو ته دغسې چې ته د کلي ملا باندې حکومت کوي هغه هم د 14 کاله مخکې توره د پلاس دی په تورې باندې جنګ کوي په دې خو ممکنه نه ده نو دا خو داسې نه ده چې افغانستان دونه ضعیف دی دونه ناتوان دی چې دای فکر کوي اما قصه ده وایي که چیرې د پسونو مشر زمری و هېڅوک اخواته تللی نه شي خو که د زمریانو مشر پسه و ګیدړ و هغه زمریان ټول خراب دي لکه د منګه اوس دغسې خلک په واک کې دي چې هېڅوک نه پوهېږي تاسو وګورئ همدغه افغانستان نه یو شمېر بهر نه یو شمېر بیچاره او مظلوم خلک چې ځانونه چا ګیره پرېښه چا لونګۍ پرېښه او چا کمیس چا پرتوګ لاړ هلته قصه یې وکړه هلته لاړ هر سړي وایي چې وزرداري موږ ته کوه چې وروره د ما په واک کې هېڅ شی نشته دا ټول واک د یو سړي په لاس کې دی دا چې کله چې په اسلام کې سړی درته وایي چې دا مشوره اصل د اسلام ده دا څه شو ده شورا بینهم څه شو مشوره څه شو همدا چې درته وایي چې وروره په اسلامي الهي احکام محمدي احکام اجماع خپله دې سره برابر یو شی ده اجماع همدغه ته وایي چې یو بل سره راټول شي د تا چې ټولو لکۍ دې د یو سړي په لاس کې دی نو ته څه رقم دولت یې چې دا هر سړی د یو سړي په لاس دی هغه سړی هم درک نه لري تاسو ته وایي د طالبانو لابیګر وایي چې دا یو کود ده د طالب چې پرون مجاهد و طالب و دونه ګیره وه اوس هم ګیره ده همدا اوس ممکن دغه قاضي صاحب کوی ده به م ویلي چې وروره نشته ما خپله څو دفعې دوی ته خطونه ولیکل چې وروره خلک وایي چې دا سړی مړ دی یو کال مخکې مړ شوی و عبدالرحمن ورکزی په نامه یو څوک دی دلته راغلی دی ځان امیر المؤمنین معرفي کړی د دې سپیناوی ته ولې نه کوي ته وزیر صاحب دفاع ته وزیر صاحب داخلي ته رئیس د امنیت دا ستا مسؤلیت دی ته مجبور یې چې دغه د سپیناوی ولس ته ورکړي دا په دې خاطر کېږي چې ته راشې په درېیم هېواد کې کښېنې زه د تا مخالف نه یم زه تا هم نه نفي کوم ځکه په بن کې ته نفي شوې په جنیو کې دولت موجودان دولت نفي شو او اوس هم که ته جمهوریت هم نفي شو هر دولت هر نظام چې نفي شوی دی جنګ په سلو ذرایبو ضرب شوی دی موږ د جنګ طرفدار نه یو موږ د ملي تفاهم طرفدار یو موږ د مشروعیت طرفدار یو موږ د آزاد بحث طرفدار یو د آزاد دیالوګ طرفدار یو ځکه دا درد لرو راځي چې کېږي امریکا وبخښئ دغه تکمیلومه چې امریکا او ملل متحده ماته جوړ کړي زما دې ته ټولو ته ویلي دي چې ورونه زوی به په خپل پیسو به ټکټ نیسو په خپل پیسو به ځای نیسو په خپل پیسو به یو غریبانه چای ډوډۍ به ځان ته جوړو سیمینار به جوړو کنفرانس به جوړو ولې دغه ملل متحد به یو ناظر په توګه را دعوتو موږ به یې دعوتو دی نه چې ما دعوت کړي
د چې د ما پیسې ورکړي زما هوټل پیسې ورکړي دی به ما اکټ کوي هغه وخت کې زه خبره بېشکه نشم کولی معقوله زه لار ده باید په بالکل دغه حالت کې خبرې وکړم اوس زه دوی ته ټولو ته وایم دا ویتنام امریکا سره جګړه وه فرانسه کې کېناستېدل امریکا ورته لوکس موټرونه جوړ کړل هوټل یې ورته ونیول چې وروره هوټل دې ستایي دغه دې زموږ هلته یو محصل دی همغه کره شپه ووایه څو بجې راشو په همغه زړو کالیو باندې لاړ امریکا ویل چې وروره دې خلکو سره خبره نه کېږي چا چې پیسې درته مصرف کړې تا ضمیر او وجدان هغه اخلي چا چې درته ځای بېشکه ونیو مجبور یې چې ته دغه خبره ومنې ډېره زه د مننه خپل غرنی صاحب اورم زه وایم چې دا وطن کې 50 کاله جګړه ده بناءً زه هم حق لرم چې یو آزاد مستقل پرمختللی هیواد په توګه وسم طالب تم ډېره مننه مجاهد دم پکې وسی ولې بېشکه جهاد د مجاهد بیا فساد نه کوي او ته دغه سي خودکارمګي مکوه انحصار مکوه یو پټ یو مجهول یا انسان د په خلکو متاپه راوړی هغه ښکارای ک چورور دغه مشر دی دغه سر د مملکت ډېره مننه سلامت اوسې غرنی صاحب کور ودان ډیره زیاته مننه کوم غرنی صاحب نه او له بده مرغه چې د حقیار صاحب له لوري چې کومه تخنیکي ستونزه وه د خپرونې تر پایه له موږ سره ملتیا ونه شوه کړلی او د خپرونې په شروع کې له هغه سره زموږ اړیکه پرې شوله په هر حال باندې بحث موضوع مو بیا هم د پاکستان د بریدونو د وحشیانه بریدونو پر وړاندې غبرګون څه باید وښودل شي څنګه باید وښودل شي ولې نه ښودل کیږي آیا هغه چې ولس توقع لري په هغه پیمانه به وښودل شي او که نه کوم لومړیتوبونه دي کومې کورنۍ دندې دي په دې هکله مېلمنو بحث وکړ خصوصا غرني صاحب مهم مسایلو ته اشاره درلوده چې د کور دننه موږ ډېر داسې مسایل لرو چې په اسانۍ سره کولی شو په هغې برخه کې ګام پورته کړو او دغسې سترو یرغلونو او د سترو وحشیانه بریدونو مخه پرې ونیسو ولې هغه څه دي چې تر دې دمه پورې د دوی په باور باندې له بده مرغه طالبانو په هغې برخه کې هېڅ ګام نه دی پورته کړی تر بیا مو پاک الله عمل